وعلى آله الأتقياء وصحابته الأصفياء وورثه من العلماء والأولياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن واستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الشيم قرآنه برهاننا نسخا لأديان مزت إذ جاءنا أحكامه صار الصحف كل العدم. د حق جذبوي چې په زوی د پلار بوتان ماتوي، د حق جذبوي چې په زوی د پلار بوتان ماتوي، په یو انسان باندې تلسم د جهان ماتوي. د افلاطون په حکمت نکیږي د حق پالنه، د افلاطون په حکمت نکیږي د حق پالنه. لخکر د ظلم په موسی ابن عمران ماتوي، چې خبر عاقل د علم په شرف شي ناګهانه روانه په طرف شي. د جاهلو چې له علمه برخه نشته ځکه هر یو د بلا د تیر هدف شي. د انعامو چې طعام نصیب کې نشته له ناکامه ورته ښکاره علف شي. زه ممنون په بحر د علم غوټې خورمه ګوند لاس مې بر د درو په صدف شي. سلموا یا قوم بل صلوا على صدر الامین مصطفى ما جاء الا رحمة للعالمین. درود شریف ټول وایي. اللهم صل على روح محمد في الارواح وعلى جسد محمد في الاجساد وعلى قبر محمد في القبور. اللهم ابلغ منا روح محمد تحية وسلاما وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين. محترم علماء کرام او استادان ډیر موجود دي. د دې په مخ کې ما ته ویل ځان راته خنخکاری لایق د دې ځان نه ګڼم. زه ډېر د علم او د هر انداز نه کمزور یم، خو بیا هم د هغې امرو د ناظم صاحب په دې خاطر یو څو خبرې به د دې قرآن عظیم او د دې مجلس او د دې محفل متعلق باندې وکړو. نور محترم شیخ صاحب آغا راغلی زمونږ زړه دا غواړي چې هغوی د قرآن عظیم الشان د آخري صورتونو ختم کوي، نو هغوی نه پکې څه واورو. خیر، خو یو څو خبرې په دې خاطر چې په دې کې اشتراک وکړو. محترمو، ستاسو ماشومان زامن او تاسو په خپله قرآن عظیم الشان درس ته کېناستئ په دې میاشت رمضان کې. الله تعالی دې ټولو ته علم او عمل او خدمت د قرآن عظیم الشان نصیب کی او دا کم چې کوه الله پاک دې په خپل در کې قبول کی.
دغه د انسان د پاره غټه خوشحالي ده او کامیابی او سعادت د دنیا او د آخرت پم دی کې ده. اهل دنیا مد نظر خو دنیا ده، هغې ته هغه زوی، هغه ورور، هغه د کورنۍ غړی ډیر خوښي چې څوک لاړ سي خارج ملک ته ډیر مال او دولت او دنیا وګټي ورته راوړي، دې ته خوشحالی، هماغه ورته عزتمند او قدرمند ښکاري. دا کم کس چې د قرآن عظیم الشان علم کوي او قرآن عظیم یادی د دین او د اسلام او د شرعي علومو په طلب کې لګیاوي، دا د اهل دنیا ته ساده ښکاري، دا ورته کمزور ښکاري. او حال دا ده چې دغه کس چې دا دنیا پسې لاړ، دنیا یې حاصله کړله، دا سړی اسم نه ده د اهل دل او د اهل دین په نسبت باندې. کامیاب او سعادت د دارینو هغه چاته ده چې چا قرآن ته ځان نږدې که، چا دین او اسلام ته ځان نږدې که، علم د قرآن وکاو، خدمت د قرآن وکاو، عمل یې په قرآن کریم وکاو. کامیابی د دنیا او د آخرت په دې کې ده. دنیا دا څه شی ده؟ مخکې به ما ویلی وي تاسو، زه اکثر دا شعر ویمه چې حال دنیا سر به سر پرسید مزفرزانه، گفت یا بادیس یا خابیس یا افسانه، باز گفتم حال آن کس گو که در وی دل ببن، گفت یا گاویست یا دیویست یا دیوانه. دنیا خو یو خوب ده، دنیا ژوند ده، دنیا حاصلول دا سندی په مقابل د قرآن او په مقابل د دین. دا قرآن عظیم علم او عمل دیتا الله تعالی خیر کثیر وی، دا خیر کثیر ده. چاته چې خیر کثیر ورکړلی شو، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. دا حکمت چې چاته ورکړلی شو، دته الله تعالی خیر کثیر ورکړ. علم سره العمل، علم په قرآن عظیم الشان او عمل په قرآن عظیم الشان، دغه خیر کثیر ده. دو عین و دو لام و دو میم، همین است راه مستقیم، علمک عملک. دغه لاره مستقیمه ده، خدای ته پې باندې رسیږي. محترمو، چا چې قرآن عظیم الشان ویلی او یاد یې کو، عمل یې پې وکړو، بیا تاسې ګورئ چې ستا په کورنۍ کې د دې کلیوالو د مشر د کشر د مور او پلار، بلکې د انسانانو لاسه چې د حیواناتو قدر او عزت او خیال او ادب څوک ساتي، د هغې قدر د چا سره وي. او دا کم کس چې دنیا حاصله کړي، د ده بیا حال څه شي؟ محترمو، دې ته مه خوشحالېږئ، په دغې باندې خوشحاله شئ. لکه مخکې یو مولوي صاحب چې وویل چې په دې باندې خوشحاله اوسېږئ چې قرآن عظیم الشان ده او منګه الله پاک اهل او خدمتګار د قرآن عظیم الشان جوړ کړو. فضل دی الله تعالی او پر رحمت دی الله تعالی. دغه خوشحالي ده، دغه کامیابی ده. د قرآن عظیم الشان خپل علم وکوي، بل چاته علم وخیي، علم دی حاصل که بل چاته وخیا، خپل علم وکا. د قرآن د علم پر رابطه د انسانان درې قسمه دي، څلور قسمه. یو قسم انسان، خلیل ابن احمد هغه وی و یو هغه انسان ده چې رجل یدری وهو یدری انه یدری فهو عالم
دا سړی عالم ده چې خپل هم پوهیږي په دې پوهیږي چې زه پوهیږم دی عالم ده نو تاسو طلب د علم له دې عالم نه وکوئ دویم قسم داسې سړی ده چې رجل یدری وهو لا یدری انه یدری فهو نائم فایقظوه یو سړی علم کړی ده دی په دې باندې پوه نه ده چې زه پوهیږم د دې خپل علم د خدمت نه پاتې ده فهو نائم دار ویده ده فایقظوه را پایسوئ دغه عالم چې دا ډیر اوچت او قیمتي شی راوړی عوامو کې خو مشهوره ده چې عالمان خیرات نه کوي د علماو خیرات او صدقه د علماو نفقم دغه ده چې دی په دې 10 کاله 20 کاله 15 کالو کې کوم علم حاصل کړی دا غي تاسو ته راوړی ما په اول قسم کې وویلې چې دا عالم دا تاسو دنه طلب د علم وکوئ د دې عالم احترام او ادب داده یو وخت کې زما یو مقتدی و ما ته یو جوړه جامې راوړې کالی راته وویلې ما مخکې د تا قدر نه پیژنده اوس راسته ستا قدر معلوم شو دا ځکه مې درته یو جوړه جامې راوړې ما ورته وویلې وای زما قدر به په هغه وخت کې تا ته معلوم شي زه خو عالم نه یم خو د هغه په فکر کې به زما قدر به هغه وخت کې تا ته معلوم شي چې د قرآن عظیم الشان تفسیر ته کینې د قرآن عظیم الشان درس ته کینې او کوم احکام او مسائل چې تا ورې په هغې باندې عمل شروع کړې زه په دې یو جوړه جامو او کالیو باندې دا زما قدر نه ده دا خو به تار چاته ورک مقصد مې دا ده چې یو سړی عالمي نو ای عوامو ځوانانو او زړو تاسو د دې علم د دې عالم سره کومک وکوئ د ته ورځئ د نه علم حاصل کئ درس د قرآن تفسیر د قرآن او نور د دین علم علوم در تخی خپل زمن لدی سره کینوئ او خپل راځئ د دین علم حاصل کئ او که دومره وخم در سره نشته دې تم برابرېدلی نشي نو د دې علم د پاره د دې په خدمت وکوه مالی خدمت وکوه او بدنی خدمت وکوه سفیان ثوری رحمه الله هغه ته به یحیی هغه 12,000 روپۍ ورکولې په کال کې نو هغه به ورته هغه دعا کوله اللهم ان یحیی کفانی امر دنیا فکفه امر آخرته یا الله یحیی زما د دنیا کارونه برابر کړه خدای تی د آخرت کارونه برابر کی د دغه عالم او محدث سفیان ثوری دغه سړی با عزت به کو خدمت به کو مالی امداد به ور سره کو هغه به دعا کوله نو یو وخت چې د وفات شو چا په خوب کې ولیده ورته ویلی و صدر سره وشو وی ویلی غفر لی بدعاء سفیان ما ته مغفرت وشو په دعا د سفیان ثوری چې هغه ما ته دعا کوله د هغه د دعا په برکت د هغه د دعا په اثر الله پاک زه وبخلم نو د علم خدمت وکوئ دین لرې کېږئ ما دا خیر کثیر ده دغه هدایت او دین د اسلام کله چې الله پاک اسمانونه او ځمکې پیدا کړل انسانان یې پکې پیدا کړل انسانانو نه مخکې د دې اسباب د اوسېدو د ژوند ذرایع او وسایل برابر شو بیا انسان خپل خلیفہ الله پاک په ځمکه کې را پیدا کړ هدایت ورته وخت په وخت الله پاک پیغمبران راولېږل کتابونه راولېږل کم کسان چې د الله تعالی د دین د الله تعالی د پیغمبر د اسلام تابعداري وکړله هغه کسانو ته خدای پاک کومې مرتبه او درجې ورکړلې هغه لوی تفصیل غواړي
او چا چې د الله تعالی د دین مقابله وکړه وخت په وخت د هود علیه السلام نه راوخله تر محمد صلی الله علیه وسلم زمونږ تر دې نن عصره پورې تر دا اوس نن ورځې پورې چا چې د اسلام او د دین او د قرآن مقابله د اسلام مقابله کړې ده د هغې انجام او حالت څه شو هغې تباه و برباد شو هغې لعنتیان شو د هغې دنیا او آخرت تباه شوه او چا چې دا هدایت قبول که او خاص کر زمونږ او ستاسې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم الله تعالی په قرآن عظیم نازل که دا کتاب روح ده مخکې مولوی صاحب وویل چې روح یو ترجمه یو معنا د روح هغه قرآن عظیم ده شوکانی او بحر محیط تقریبا تر 80 پورې معنا د روح لیکلی یو معنا د روح قرآن عظیم ده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې الله پاک قرآن عظیم نازل کړ د نورو پیغمبرانو چې چا تابعداري وکړه هغې ته خدای پاک اوچتې مقامونه او مرتبې د دنیا او د آخرت کامیابي ورکړه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او زمونږ د دې کتاب قرآن عظیم چې چا تابعداري وکړه او چا د دې خدمت وکړ الله پاک کوم مقام و مرتبې ته ورسول افضل الناس بعد النبي صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق د اهل سنت والجماعت عقیده ده بعد الانبیاء د ټولو پیغمبرانو نه وروسته یوازې محمد صلی الله علیه وسلم نه افضل الناس بعد الانبیاء د انبیاءو نه وروسته بهترین په انسانانو خلقو کې ابو بکر صدیق ده نور صحابه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم امداسې الله تعالی فضیلتونه او مرتبه او مقامونه ورکړه هغه ابو بکر صدیق چې الله تعالی ور باندې سلام را لیږي هغه خدیجه الکبرى زنانه چې الله تعالی ور باندې سلام را لیږي هغه بلال چې لاندې په ځمکه باندې ګرځي او د ده د پښو او د پڼو غږ رسول الله علیه الصلاة والسلام په شپه د معراج کې په اسمانونو باندې اوري دا خو مغه بلالو چې خپل وضاحت کوي كنا ضالین فهدانا الله كنا مملوکین فاعتقنا الله یو بل کس خي یو ځان خي من وای دواړه گمراهانو خدای راته هدایت وکړو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ فرمای من دواړه غلامان والله تعالی اصیل کړو دغه بلال دې حد ته ورسېده چې لاندې په ځمکه کې ګرځي او په اسمانونو کې د ده د پښو او د پڼو غږ اوریدل کیږي دا بلال څه چالو کو د دې صحابه کرامو دوی څه وکړه دوی دا قرآن عظیم ځان ته رانږدې کړ او دا اسلام یې ومنه او د قرآن خدمت وکړو دغه بهترینه نسخه یې عملي کړه دا نسخه چې چا عملي کړې ده د کفر او د ګناهونو او د شرک د مرضونو خیره الله پاک داسې تېنه وړې ده چې په صحیح او کاملو خلقو کې الله پاک لوی مرتبه ورکړي او دغه نسخه تر قیامت پورې جاری ده دا قرآن عظیم چې چا مقابله کړې ده الله پاک شرمول الله پاک رسوا کړی ده او تر قیامت پورې چې څوک په دې قرآن عمل کوي او خدمت کوي خدای اوچتې مرتبه ورکوي یاد وساتئ مقصد مې دا ده چې د اسلام او د دین او د قرآن مقابله ونه کوئ چې بیا به د ابو جهل او د دې نورو پر صف کې راشئ محترمو دا عالم چې عالم ده خلقو ته علم ښیي تاسو دنه علم طلب کوي کم چې یو سړی ویده ده یعنی عالم ده خدای په دې پوه نه ده چې زه پوهیږم د علم نشر اشاعت او خدمت تا نه کوي نو تاسو دا راویښ کوي چې د دې لوی نعمت الله ورکړی خیر کثیر الله تعالی ورکړی د دې خدمت وکړي دریم قسم انسان داسې انسان ده رجل لا يدري وهو يدري انه لا يدري فهو طالب فرشدوه یو سړی خپل نه پوهیږي په دې هم نه پوهیږي چې زه نه پوهیږم
په دې باندې پوهیږي چې زه نه پوهیږم دا طالب دا دته لاره وښیي یو سړی په دې ځان ته ناپوه وي دی راځي تا نه طلب د علم کوي نو دته لاره ښیي دته علم ښیي دته دین ښیي د علماو دغه وظیفه ده څلورم قسم هغه انسان ده چې دی په خپله نه پوهیږي او په دې باندې هم نه پوهیږي چې زه نه پوهیږم فهو جاهل فترکوه دا بیا جاهل ده دا پرېږده چې خپل هم نه پوهیږي په دې هم نه پوهیږي چې زه نه پوهیږم نو فهو جاهل فترکوه مقصد مې دا ده چې مسلمانانو د دې خیر کثیر د دې قرآن عظیم دغه کتاب چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم منگ تا راوڑے دا دے قرآن خدمت وکوي علم وکوي تعلیم وکوي خدمت وکوي دے خدمت دے قرآن عظیم الشان مخکې منگ ویل چې قرآن عظیم الشان دا يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا دا لوی کتاب دا دا د انسان روح دا دا چې چا ځان ته رانږدې که په دنیا کې م ورسره ده په قبر کې م ورسره ده او په قیامت کې م ورسره ده ځان ته دې نه پرېږدي یو دغه روح ده چې کوم ما به الحس والحرکت ما به الاکل والشرب کېږي دغه روح چې د هغې محل چې ده دا قلب جوف د قلب د زړه دا روح درنه چې کله مړ شوې دا درنه ځي اوس ته انسان اوس خپل ملکیت لري خو چې کله تا نه ساه ووتله بیا ستا مال تقسیمیږي ستا بدن خرابیږي ستا جسم هغه خرابیږي غوښه او بدن دی 3 ورځو پورې څوک دی د ځمکې د پاسه نه پرېږدي خو چې دا قرآن عظیم روح تا ځان ته رانږدې که دغه روح دې حاصل که قرآن عظیم دې یاد که عمل دې پې وکړو خدمت دې پې وکړو دا تا ته داسې حال نصیب کوي ما مخکې ویلې اوچته نسخه ده امانت به د لحد په منځ کې پروت وي چا چې ځان که امانت په دې دنیا اندامونه د ټول قرآن عظیم سره امانت سو دغه لاس چې قرآن کم روح کم بدن ته قرآن حاصل شي او د قرآن روح حاصل شي د د سترګې خیانت نه کوي غیر محرم پسې نه ګوري د د غوږونه خیانت نه کوي د چا جاسوسي نه کوي د یو مسلمان ته په غوږونو ضرر نه رسي د د لاس خیانت نه کوي په لاس باندې مسلمان ته تاوان نه رسي که دغه کس ډاکټر ده ام دی روح دی قرآن سره دی مرتبه ته رسیږي چې الله پاک ورته د ولایت او د بزرګۍ مقام ورکوي که دغه کس انجینر ده انجینر به هم وي الله پاک به ورچته مرتبه ورته هم ورکړي په انسانانو کې دغه کس که یو زمیندار ده زمیندار به هم وي خو الله پاک به اوچته مرتبه ورکړي ولې ځکه چې قرآن یې ومنه د قرآن خدمت وکړه او د قرآن عظیم باندې علم او عمل حاصل کړه که بیا ته دنیا کې هر کار کوي چې کوم مشروع او جایز کارونه دي الله پاک کار به کوي زمینداري خو په همدغې غنمو کارونو کې به تا ته الله تعالی اجر درکوي تا ته به دا لاره معلومه وي ولې دا د څه له برکته دا د قرآن د علم د برکته دا د عالمانو سره د کېناستلو له برکته دا د علماو د طالبانو سره د تعلق او د مناسبت له برکته چې ته یو د دنیا کارم کوي هغې باندې درته الله اجر او ثواب درکوي نو دا روح د قرآن عظیم الشان دا چې چاته حاصل شو قبر کې پروت دا جسم نه خرابېږي تاسو به اورېدلي چې شهیدان ډېر شهیدان داسې دي خلقو لیدلي په کلونو کلونه پس د قبرونو کې کتلي دي هغسې روح پراته دي د قرآن عظیم نه خپل سر قربان که د قرآن عظیم خپل بدن قربان که د قرآن عظیم دومره خدمت وکړو چې هغه خپل روح او سایې د دې قرآن کریم دپاره فدا کړله نو چې هر کله د خپل بدن قرآن ته قرباني که الله پاک دومره مرتبه ورکړه چې په لحد کې خدای پاک جسم نه خرابوي
هغلته روغ پروت ده. د دې قرآن عظیم خدمت اوچت انداز کې شهید وکاو. خپل ځان دفاع د قرآن عظیم جوړ که، خپل مال دفاع د قرآن عظیم جوړ که. مجاهد خپل وطن د قرآن دپاره پریږدي، خپل مال د قرآن دپاره پریږدي، خپل دوستان او عزیزان د قرآن دپاره پریږدي، خپل مال او نعمت او هغه خوشحالي او راحت د قرآن دپاره پریږدي، خپل هغه د دنیا هوسا ژوندون دا د قرآن عظیم دپاره پریږدي. نو الله پاک ورته ځکه اوچته مرتبه ورکي. حدیث کتاب باب لیکي ابو داود شریف، باب فی النور الذی یرا علی قبر الشهید. په قبر د شهید باندې رڼا چې کیږي، الله پاک ورته دومره مقام ورکه ځکه چې د قرآن عظیم شان دفاع وکړه، په خپل بدن او په خپل مال او په خپل هر څه خدمت د قرآن وکاو. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه تاسو اوریدلی د علماونه چې د اسلام نه مخکې د ناز او د نعمت او د راحت او د سکون په یو مالدار او شتمنه کورنۍ کې د ده ژوند د ده په شانته ژوند به د بل چا نه و. خو چې کله اسلام راوړه، د قرآن عظیم خدمتګار جوړ شو، د ارقم د مدرسې شاګرد جوړ شو، بیا داسې وخت په باندې راغی چې هغه ویښتان چې غوړ کړي به او په ګردونو باندې به ککړو، هغه پاک او قیمتي اعلی جامې به چې اغوستې وي هغه به بیا په پیوندي جامو باندې بدلې شوې. په غزا د بدر کې علمبردار د مجاهدینو د بدرو د مهاجرینو، په غزا د احد کې علمبردار د احد د مهاجرینو، او په مدینه منوره کې چې کله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامونه یو کس لیږه د قرآن عظیم د درس او د تعلیم او د تعلم دپاره چې په مدینه منوره کې د قرآن عظیم درسګاه او مدرسه جوړه کړي او د اسلام نشر او اشاعت وکړي، نو همدا مصعب ابن عمیر ده چې په مدرسه د قرآن عظیم درس او تعلیم او تعلم په مدینه منوره کې شروع کړ. په غزا د احد کې علمبردار د مسلمانانو ده، په غزا د بدر کې علمبردار ده. کله چې شهیدیږي که یو کپړه یو صادر ده پې نور څه نشته، چې کله په خو ته ورته راکش کاږي سر ته یې نشته، چې کله سر ته یې ورته راکش که په خو ته نه بس کیږي، آخر حکم وشو په پښو باندې ورته سرګړی واچو. عالم هم ده، عابد هم ده، د قرآن کریم مجاهد او دفاع کوونکی هم ده، کله عاشق کله معشوق کله مالیار ته سخ کله دلدار ته. اے نبی سروره عبدالله صاحب مولانا عبدالله رحمت الله علیه هغه وایي نو قرآن عظیم دفاع په خپل ځان وکړه، د قرآن عظیم دفاع په خپل مال وکړه، د قرآن عظیم دفاع په خپل اولادونو وکړه، چې نن دا قرآن عظیم اسلاف او علماو د ډیر خدمتونه کړي دي. دومره علوم هر یو خدمت چې ووایي یو نااشنا بالکل عقل ورته حیران پاتې کیږي چې پخوانیو خلقو د دې قرآن عظیم څونه خدمت وکړو. افسوس مسلمانه نن قرآن عظیم زما او ستا په لمنه کې پروت ده، ما تا ورسره څه کوو؟ هغې خلقو دومره خدمت وکړو. ابن حداد یو عالم ده، مکتبه نظامیه اوس وځېده، نظام الملک ډیر خفه و چې دې سره به څه کېږي، دا کتابونه خو ټول لاړه ختم شو. خلکو ورته ویلې خفه کېږه مه، ابن حداد یو عالم ده، هغه دا ټوله مکتبه په یادو باندې لري، هغه راوله دا ټوله مکتبه درته د یادو نه وایي، تفسیر، حدیث، فقه، اصول، عقاید، دا ټول کتابونه په 3 کالو کې ابن حداد ورته واورول. ابن شاهین امام شعرانی رحمه الله په مینان کبرا باب سادس کې لیکلي چې ابن شاهین هغه داسې یو عالم و، ډېر زیات تصنیفات یې کړي وو. یو له تصنیفاتو د هغه یو تفسیر د قرآن عظیم په 1000 جلدو کې لیکلی ده،
یو حدیث یې د حدیثو کتاب یې تقریبا په 1400 جلدو کې لیکلی ده ابن شاهین. دا مې د مثال په طریقه درته ویلې. اوس که په علوم او په خدمت د علماو په دې باندې ولګېږو دا یو ځان ته لوی بحث ده. خلکو څه وکړه قرآن سره، قرآن کریم سره. ای مسلمانه د آخر زمانې تا څه وکړه د قرآن عظیم؟ د دنیا دغه یو څو روپۍ د خوښې دي خپل ټوله کورنۍ د انګریزي په تعلیم کې واچوله او کور څنګ ته دی، د دیوال څنګ ته دی، د قرآن عظیم درس کیږي، قرآن بیانېږي، د دین او د اسلام درس کیږي. په ځای د دې باندې چې عربو ته، په ځای د دې باندې چې یو بل یو د دنیا شرق یا غرب ته د علم د حصول دپاره ورشي، ستا کور ته علم راغلی او بیا هم ته په خپل اولادونو باندې درس نه وایي. یو عالم په فرسخونو مزل وکاو. یو عالم و هغه به ثلاثیات حدیثونه بیانول. نو دی چې ورغی ډېر زیات مزل یې په دې پسې کړی. هغه عالم لګیا ده سپي ته ډوډۍ ورکوي، سپي ته طعام ورکوي. ما درته وویلې چې چا قرآن وویلې هغه به د حیواناتو هم خیال ساتي. هسې مشهوره کړې ساده درته ښکاري. علما ډېر اوچت خل دي، طلبا ډېر اوچت خل دي. د دې عالم بشریت دپاره نه بلکې ټول عالم دپاره خدمتګار، زیات خدمتګار علما دي او بهترین اوچت په خلقو کې همدغه علم او علما او طالب دا خلق دي. دا عالم لګیا د سپي ته ډوډۍ، هغه وویل سلام یې واچو کېناست. خیر هغه قصه مکمله نه کوم. کله چې دی فارغ شو هغه میلمه ته وایي خفه کېږه مه، دغه سپی د دې کلي نه و، دا د بل کلي نه دلته راغلی و، په یو امید راغلی و، خو وږی و، ډوډۍ به طعام ته راغلی و. ما ده ته دا ورکو که دی مې پرېښی وی، تا سره مې ستړي مسي کړی وی او تا سره مشغول شوی وی، دی به تلی و. نو چې دی تلی وی نو بیا به د ده دغه امید ختم شوی و د دې سپي. او ما اورېدلي حدثني فلان عن فلان عن فلان من قطع رجاء من ارتجا قطع الله رجاءه يوم القيامه. چا چې د چا امید قطع که الله پاک به د ده امید قطع کړي په ورځ د قیامت کې. ما د دې سپي امید قطع نه کړ. هغه ورته وایي بس همدقې دپاره راغلی وم چې تا نه زه یو حدیث د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ما اورېدلی دي چې ته ثلاثیات حدیث بیانوې، نو زه د دې حدیث دپاره راغلی وم. په فرسخونو مزلونه کول د یو حدیث دپاره تا ته پورا قرآن عظیم درس کیږي او بیا هم ته د قرآن کریم نه غافلی. خیر خبرې رانه ډېرې اوږدې شوې، که څه رانه پکې زیادت شوی وي الله تعالی دې د هغې مغفرت ماتم نصیب کړي او بې ادبي شوي د هغې بخښنه غواړم. و آخر دعوانا ان الحمدلله.